د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه مرستیال لوبډل مشر او په نړیواله کچه شهرت برخمن رشید خان په خپله فیسبوک پاڼه باندې د هندي لوبغاړي لار ونیوله چې ملګرو د څه کړي دي او د هندي لوبغاړي څه ورسره شوي دي په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکوو. هیله ده همدغه ویډیو تر پایه سره وګورئ، لایک او له ملګرو سره شریکه کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مرستیال لوبډل مشر او په نړیواله کچه له شهرت برخمن رشید خان په خپله فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی او لیکلی دي چې موږ به د هغو خلکو او بېوزله سره چې د کرونا له کبله اقتصادي زیانمن شوي د باندې نشي وتلی او په کورونو کې دننه دي د اړتیا وړ او ضروري توکو مرستې برابرې او ورسوو. رشید خان په نورو بډایو او مالدارو هم غږ کړی دی چې د سختو حالاتو کې د خپلو غریبو ولسونو لاسنیوی وکړي. هغه لیکلي زه له ټولو لوبغاړو، سوداګرو، سیاسي او ملي شخصیتونو څخه غواړم چې په دغو سختو شرایطو کې د خلکو لاس ونیسي او له خلکو سره مرستې وکړي. د بل سره په مرستې سړی لا شتمن کیږي او زړه یې لا غني کیږي. په مرستې سره مو شتمني نوره هم زیاتیږي. په کور دننه رشید خان لومړنی ورزشکار لوبغاړی شو چې د کرونا له وجې د اړمنو خلکو سره د همکارۍ خبر ورکوي. د نورو لوبغاړو او همداشان له شتمنو هم هیله کوو چې د افغانستان بېوزلو او د جنګ ځپلو افغانانو سره مرسته وکړي لکه رشید خان ارمان. څه موده وړاندې هم هندي لوبغاړي ډېرې پیسې د بېوزلو لپاره ځانګړې کړې وې.